څه ته ګورې زه تا ته وایم دا اوس څه په فکرو کې غرق یې یو څه دې ویله هېڅ مې نه ویل خپل اخبار دې وایه ښه ما چې ویل یو څه دې ویله یا ما خو نه چې زه ته ویلې ته دې اخبار ووایه ښه سمه ده نو زه به خپل اخبار ووایم اوی صاحبه ښاغلې محترمه ما ماشي دا درته ویل چې بل مریض راوغواړه اوی خو ته بېکاره ناستې تېره وغواړه واه معنا مریض به هم زه راوغواړم علاج به م ورکړم او دوا به م ورکړم او ته دلته ما ته پالتو کښېنه اوی پالتو نو چیرې ناست یم خو اخبار وایم ورشه مریض راوغواړه اوی د چا نوبت دی ژر راسئ ډاکټر صاحب اجازه شته ورځه بیخي مې وځنډولمه ښه ته وایه څه مشکل دې دی څه به درته وایم ډاکټر صاحب دا څه ورځې مې دا پښې بیخي راکمزورې دي د ځایه نه شم ولاړېدلی چرس کوې وره ویې غواړه اوی معنا ته د باندې چرس کوې اوی یا د باندې نڅ کومه که مې د باندې وڅکول بیا مې یو ځه ولاټینګوي اوی سیده جواب نه څه نه کولی دا وایه چرس کوې که یې وڅکومه یې ګورې ته چرس کوې په دا خاطر ته سپورټ ته ضرورت لرې اوی ډاکټر صاحب سپورټ خو کومه هره ورځ نیم ساعت مزل کوم په چرسو پسې بیا کله هغه رقم سپورټ نه یادومه ښه نو څه رقم سپورټ تا ته د سپورټ هېڅ ضرورت نشته ته دا دوا رانیسه او کور ته ارام وکړه ښه سمه ده ولاړمه بل مریض راوغواړه رئیس صاحب بل مریض دې حاضر سي ډاکټر صاحب دننه درځمه راسه دننه راسه همګر سره د ډاکټر صاحب په خلور ننوځه خر بیا کړه ډاکټر صاحب دا مسخرې در سره لري ګوره یوه خبره درته کومه په خلاصو خوشو واوره دلته به پالتو خبرې نه کوې دلته چې څوک راشي هغه خپل مشکل وایي دوا اخلي او ځي ښه راته وایه څه مشکل لرې اوی مشکل دا دی چې زه هېڅ مشکل نه لرمه ژوند مې خورا په اشکو کې دی نه کومه پریشاني لرمه او نه کومه مریضي نو زړه دلته ولې راغلی بس د دغه ویلو دپاره راغلمه چې تا اوس وځومه ورشه ورشه د باندې رسل طبیعت را خراب کړي بل مریض راوغواړه بل مریض حاضر سئ اشه ډاکټر صاحب د شیدو په څښلو سره رښتیا هم د سړي رنګ سپینېږي که یا وسپینېږي ولې نو دا د غوږ ګلګۍ ولې تور یې ګوره زړه که کوم مشکل لري هغه راته ووایه فالتو په وخت نه راڅخه کوې ډاکټر صاحب دا څو ورځې کېږي چې دا حافظه مې بیخي کمزورې سوې ده شی مې لا نه په یادېږي که ستا سره یو دوا ماوسته راکړه چې ویې خورمه زړه ته داسې وکړه اول زما پیس راکړه داسې نه چې د دوا بعده چې زما پیس هېر شي ښه سمه ده ډاکټر صاحب زه به پیس راومه بریو اوی پسې نوبت د چا دی دننه راسه وای ډاکټر صاحب اجازه ده ریشه رمه ده راځه راځه د ډېر وخت وروسته مې ولیدې سهارلي طبیعت یې څنګه دی وای ډاکټر صاحب څه به درته ووایم د غریسې مې طبیعت خراب دی ښه دا څنګه کېدای شي تېر وخت چې مې دوا درکړه هغه چې ویې وړه بلکل تا راکړه او ما ویې وړه وای زما مطلب دی چې ودې خوړه وایه ډاکټر صاحب د خوراک شی خو نه و پکښې کې وای خر بیا کړه د څښلو شی پکښې کې وه که یا وای او سره پړۍ پکښې کې وه وای بیا کړه یوازې دې پړۍ وڅښله و ډاکټر صاحب یوازې مې پړۍ وچښله ته اوس د دوا لپاره غلی که زما دماغ د خرابېدو لپاره وای زه به نو ستا دماغ څنګه د خراب کړمه ستا دماغ پخوالی خراب و ستا دوا در اوسه ګټه نه ده راته کړې مازې خلک خطا باسي وای خلک باید داسې ډاکټرانو پر برېتو ورتو کړي تو